چې وایي ښه وکړه سیند ته یې واچوه سیند یې هم نه وړي. نو د دې متل هم خپله جلا کیسه ده. وایي دوه کسان وو خپلو کې ورونه هم وو، اوبه اخیستي وو، یو دې خواته وو بل اخوا وو. خلکو کتل یو کس پسې ټوپ کړه، هغه څوک چې د اوبو دې خواته وو هغه یې راوننیو، بلکې هغه اخوا منځ کې چې وو د اوبو هغه یې راونیو. اول یې همغه راوباسه، بیا وروسته دا بل چې د غاړې ته اوبو پسې اخیستی وو دا یې راوباسه. نو چې دواړه ورونه یې راوباسل، خلکو ورته ویلې چې ښه دا دواړه خو ورونه دي، نو تا څنګه هغه لرې ورور ته لاس اول ور واچوه، ځان دې ډېر خطر سره مخ که، اول دې همغه راوباسه بیا دغه. د سړي ورته ویلې چې همغه خو زما سره ښېګړه کړې وه، ځکه مې اول همغه ورور راوباسه بیا وروسته دې ورور ته راغلم. ملګرو د متل چې ما درته وکړه د دې یوه بله کیسه هم سته. ځینې خلک وایي یو سړی و سیند په غاړه به کېناسته او کبانو ته به یې ډوډۍ وړوله او ور اچوله به یې. خلکو به وایي ورپسې خندل، ویل به چې دا سړی ګوره هره ورځ لګیا وي بس کارونه کوي. وایي ده به ځواب کې ورته ویل چې ښه وکړه او سیند ته یې واچوه. وایي له ورځو یوه ورځ وه چې ډېر لوی سیلاب راغی، دا یې سیند په مخه کړ، ویې وړ. وایي چې وړ یې نو ده چغه کړه. وایي کبان د ده له غږ سره اشنا وو، ورته راورسېدل او ده یې وژغوره. نو له هغه وروسته همدا متل په همدې دوو بڼو کېږي، لکه چې دوه کیسې دي. ځینې خلک وایي ښه وکړه اوبو ته یې واچوه، نور وایي ښه وکړه اوبو ته یې واچوه اوبه یې نه وړي، او ځینې بیا وایي چې ښه وکړه سیند ته یې واچوه سیند یې نه وړي. نو ژوند مو د سیند د رڼو او روانو اوبو په څیر له خوشحالیو ډک او آرام اوسه او په ولاړه ورځ ور مه ښیي.